وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلی الله علیه وسلم پبارکی دا غوی دا احوال بارکی دا خویونو بارکی خبر روانه و او باغ سلسله کی منگا پا تیرشوی جمعه کی دا خبر بیان کرده و چه دا رسول صلی الله علیه وسلم هیر سنگو پاگا بندی با هیر راتلو او کنا داغنه بس خبره هیریده و کنه او کم خبره با داغنه هیریده یا پا کم کی گنجایش ده دیشتی چی باغا بنده هیر راش ده دی خبره وضاحت بین شو. نن با ده رسول صلی الله علیه وسلم ده تعجب پا بارک خبره کو چی اغا با تعجب پا کم خبرو بنده کو او داغا تعجب سنگو. منگ تا اللہ امر کرده چی تاسو با د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کوئی پا ہر حال، کاغا خوشحالی، کاغا غمی، کاغا راحتی او کاغا ہر قسم حالی بتا باندی پا ہر سا حالاتو کی چی تبا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کی. دیسی نیشی که دی جو سڑے دوئی چیر دیزی که اس تابداری ناممکن دا. یو لار منگ تا خوی شوی دا شریعت کی پا ہر سکی. نو یو تعجب سڑے کل کئی چی کل سڑے دا سی ناشنا سوینی او دا تعجب یا العجب دا دی تعریف دا دی چی پا انسان بانی یو خاص کیفیت راشی چی کل دی یو شی ناشناو گنی یه غٹو گنی دی دا تعجب ہوئی. آیا دا تعجب پا وقت کی چی کلت یو شی وینی و تا حیران شی نو علتا هر سکولی شی؟ نا، من که تعجب کو هم نو دا تعجب با هم دیسی چی دا با دا شریعت پا حدودو کی دن نئی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجبم دیسیو، بلکہ دا یاد کی چی دا اخیار انسان صفت تے که دی تعجب کئی یو شیو تعجیبخ کارشی، ناشناو تخکارشی، غٹ و تخکارشی، یو کار و تناشناخ کارشی، نو دی سنی چی دی تعجب پا حالاتو کی گڑی وڑی شروع کی، بلکہ وہ مسلمان با دیتا سوچ کئی چی پا دی ٹیم کی سویل جائز دی او سنا او سکول روا دی او سنا روا دی. لیکن زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگوی ناشنای انسانو داغا دیس تعجب نو چی اگا بے گڑ وٹ کو چی یار دیس حالات با پیرالو جی تعجب کے بیا پزام پو نو چی سبے وینا اگا دیس انسان نو، بلکہ رب العالمین داغا صفت پا قرآن کی بیان کرده دی. ہم دی خبری تا اشارہ کرده دی چی دایو ناشنا ادبو پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی که دیر ناشنا سیز داغا مخیل راشی یا یو ناشنا عجیبه کار داغا پا مخ کیوشی یا یو عجیبه انسان راشی بیا هم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زڑا سترگی دا نگڑوڑ کی گی زکی جی داغا ہر سا پا حدودو کی دی او پا کنٹرول کی دی. لگور سورة النجم کی اللہ سبحانہ وتعالی دا اسراء او دا معراج دی واقعیت اشارہ کردی دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا برلال اسمانونو توختو جبریل علیہ السلام وسرو نو مقا ایتونو که اللہ وی اذ یغش السدرت ما یغش ما زاغ البصر وما طغى. اخیر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا تبکی رسید رہی دایو ناشنا ونا دا دقا سدرت المنتہا تا چی ورسیدو نو اللہ وی چی دا ونا پتکڑی و آغا سا چی سا پتکڑی و حدیث کی راضی چی پا دی بانی قسمہ قسم رنگونو انوار پیو خو اللہ وی چی ما زاغ البصر وما طغى دا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نه سترګې ګډې وډې شوي دي او نه چې دی پکې د حد نه وتی دی. یعنی صحیح ده دا ونه ډېره عجیبه ده، بلکې د هغه د سفر ټول عجیبه دی. اسمانونو ته خته او بیا هلته هغه عجیبه احوال لیده، بیا د پیغمبرانو سره ملاقاتونه ټول عجیبه دي. خو دې هر څه رسول صلی الله علیه وسلم ګډوډ کړی نه دی چې د هغه سترګې دې ګډې وډې شي یا د هغه زړه دې ګډوډ شي، نه، د هغه هر څه په قابو کې دي. او ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي ما زاغ البصر ما ذهب یمینا ولا شمالا. د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی سترګې او نظر نه ګس ته تللی دی او نه ښی ته تللی دی، داسې د هغه حالات کنټرول. او ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده، وی رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غیره ما قد رآه لتاها. وی رسول صلی الله علیه وسلم جنت ولیدو، په جنت چې د پاسه څه دي هغه یې ولیدو، که چېرته دا دومره عجیبه حالت بل چا لیدلی وی هغه به ګډوډ شوی وی، ځکه چې دومره عجیبه هر څه لیده. مقصد د خبرې هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم که تعجب کړی دی، خو د هغه تعجب داسې نه و چې بې کنټروله و، یاره یو شی عجیبه ولیدو بس چې څه یې وویل او څه یې وکړو، نه. دویمه خبره هغه دا یاده کړي د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه چېرته تعجب په دې خبره نه دی کړی چې دنیا یې لیدلې ده یا د دنیا ښایست او تعجب یې کړی، لکه دنیا پرستو حال چې مالداره سړی ویني بس دی ورته حیراني، که ښایسته کور ویني دی په تعجب کې، که ګاډی مزیدار ویني دی په تعجب کې، یعنی د دنیاوي چې څه دي هغه ویني بس دی په تعجب کې لاړ شي، یاره دا څنګه او دا خو ډېر عجیبه. رسول صلی الله علیه وسلم تعجب په دنیاوي ښایست باندې چېرته نه دی کړی، بلکې صحابه کرامو له به یې تربیت هم په دې ورکو چې د دنیا دي تاسو په تعجب کې نه اچئ، د دنیا نه مه متاثره کېږئ. او یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی دی د البراء رضی الله عنه، هغه وایي چې اهدیت للنبي صلی الله علیه وسلم حلة حریر. رسول صلی الله علیه وسلم له چا هدیه کې یو کپړه ورکړه د ریخمو، خو د ډېرو قیمتي ریخمو کپړه و، ډېره مزیداره. فجعل اصحابه یمسونها ویعجبون من لینها. صحابه کرامو دا کپړه راغسته، هر یو به پې لاس لګول او ډېر تعجب یې کوو چې ډېره پسته ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اتعجبون من لین هذه، یعنی تاسو د دې کپړې د پوسوالي په تعجب کې واچولی. لمنادیل سعد بن معاذ رضی الله عنه خیر منها او الین. الله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه داغه عظیم الشان صحابي دی چې د په مرګ سره د الله عرش خوځېدلی وی الله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه کمې کپړې په جنت کې ورکړي دي هغه د دې نه غوره دي او د دې نه نرمې دي. نو ګوره د صحابه کرامو ذهن یې کوم طرف ته واړو؟ آخرت ته واړو. یعنی مه متاثره کېږئ د دنیا د دې کپړو نه، متاثره شه او تعجب وکړه د جنت په کپړو باندې، سوچ د جنت وکړه، سوچ د آخرت وکړه. دا رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو تربیت داسې کو. بله دا فایده یاده کوي چې د الله قدرت ته کته او تعجب کول دا په دوه قسمه دي. یو تعجب کله چې سړی داسې د الله قدرت ویني که نه، عجیبه کار، او تعجب وکړي د عظمت د لاسه، د الله د عظمت د لاسه، عظیم رب دی. نو دا حالات په مؤمن باندې راځي. او تعجب د انکار، تعجب د انکار د لاسه کول دا خو والعیاذ بالله کفر دی. یعنی یو سړی د الله عجیبه قدرت وي نو دی دا څنګه، دا څنګه، نو دا څنګه دوه خبرې دي. یا خو دی د الله عظمت مبارک کې سوچ کوي چې عظیم رب دی دومره غټ کار یې کړی، نو دا خو صحیح ده. لکه عزیر علیه السلام چې په هغه کلي باندې تیر شو، او کالذي مر علی قریه وهي خاویة علی عروشها. عزیر علیه السلام چې کله په بیت المقدس باندې تیر شو، هغه وران شوی و، ټول بختنصر باچا وران کړی، نو هغه دا ووایي الله به بیا دا کلی څنګه را ژوندی کوي. نو دی ولې دا سوال وکړو؟ تعجب یې وکړو د څه د لاسه؟ د الله عظمت ته یې وکړو. تعجب د انکار یې نه دی کړی، دا خو پیغمبر دی، خو نبي دی. اوس څوک داسې وایي چې یاره الله دا کار څنګه کولی شي؟
تعجب دی. ولې تعجب دی؟ انکار پکې پروت دی والعیاذ بالله چې الله یې نشي کولی، او دا خو کفر دی. نو کله چې دا معجزات د پیغمبرانو یا کرامات یا ناشنا قدرتونه د الله ولیدی شي، نو الله د خپل رسول صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی چې تعجب په دې مه کوه، الله قادر دی دې نه زیات څه کولی شي. لکه ګوره الله سورة الکهف کې څه وایي؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله پیغمبر ته وی اے پیغمبره، اے د الله رسوله، ستا څه خیال دی چې د اصحاب کهف دا قصه د ډېره عجیبه قصه ده؟ یعنی ته په دې تعجب کې مه پرېوځه چې دا یو ناشنا کار دی، بلکې الله ورته وایي ما د دې نه غټ کارونه کړي دي. اصحاب کهف سره صرف څه شي چې هغه سره پاسه 300 کاله اوده پراته و. الله وایي زما قدرت د دې نه زیات دی، ای رسوله په دې تعجب مه کوه. نو د الله قدرتونه دا چې سړی ویني نو داسې تعجب به نه کوي چې یاره دا څنګه وشو، دا نه، الله ته یو هېڅ شی ګران نه دی. که سړی د الله عظمت ته سوچ کوي هغه جدا خبره، عظیم رب دی. لکه ګوره دې حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ابو هریره رضی الله عنه وایي یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د سحر مانځه کې موږ له امامتي راکړه، ثم اقبل علی الناس به یې د خلکو ته مخ، او دا د هغه طریقه و چې مانځه نه بعد به مخ چا ته ګرځو؟ خلکو ته. نو بیا دا خبره شروع کړه چې بین رجل یسوق بقره، یو سړی غوی ځان سره روانه کړی و، روانو اذ رکبها فضربها، نو په غوا باندې بیا سور شو، یعنی د هغې نه یې سورلی جوړ کړه د غوا نه، فضربها والی پکې دا غوا. نو دې غوا ورته وایي چې انا لم نخلق لهذا، موږ خو الله دې له نه یو پیدا کړي، موږ خو الله د فصل دپاره پیدا کړي یو، دې دغه دپاره خو موږ نه یو الله پیدا کړي چې په غوا باندې دې څوک سورلي کوي او بیا دې وایي. نو خلکو یې سبحان الله تعجب. دا به راشي چې رسول صلی الله علیه وسلم طریقه یو دا و چې تعجب چې ناشنا خبره کار به ولید سبحان الله به سبحان الله بقره تکلم، یعنی غوا خبرې وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل فانی اؤمن بهذا، زه ګوره په دې ایمان لرمه. ولې؟ الله تعالی څه ګران دي چې ما ورته یې ګویا کړي وو، ما ورته د خبرو طاقت را کړی دی. کوم رب چې موږ له طاقت را کړی دی هغه غوا له طاقت نشي ورکولی چې خبره وکړي؟ ورکولی شي. او کله چې الله طاقت ته بعضو انسانانو نه د خبرو والي، نو بیا څوک شته چې طاقت ورله ورکړي چې خبرې وکړي؟ نو کوم رب سره چې دغه طاقت لاس کې دی هغه رب غوالم طاقت ورکولی شي. نو ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په ایمان لرم. ګورئ و ابو بکر و عمر، او ابو بکر او عمر په ایمان لري رضی الله عنهم. او عجیبه دا ده وما هما ثم، او دا دواړه په دغه ټیم کې په دې مجلس کې نه وو. دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په دې ایمان باندې داسې یقین و چې یاره که نشتې موږ خو کوی نو په دې څه کوو؟ په دې یقین ساتو. بیا مخکې خبره پوره کړه وبینما رجل فی غنمه، یو شپنکی لګیا و د خپلې ګډې بیزې ورسره وي، اذ عدا الذئب، یو شرمخ راغی یو بیزې ته وتښتول، یا یو ګډی ته وتښتوله. نو دې شپنکي ورمنډې کړه، د خپله بیزه او ګډی را خلاصه کړه. نو دې شرمخ ورته ووایي یا هذا، ای نن خو دې زما نه خلاصه کړه، خو بله و چې بیزه راشم یوم لا راعي لها غیري، او دې سره بل څوک نه وي، څوک شپنکی به ورسره نه وي، څوک ساتونکی به نه وي، نو بیا به څوک زما نه بچ کړي. خلکو یې سبحان الله ذئب یتکلم، شرمخ خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فانی اؤمن بهذا، زه خو په دې ایمان لرم. او ابو بکر او عمر په ایمان لري رضی الله عنهم. دا خبره مې دې دپاره وکړه چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم دا سره تعجب خبره خو نه ده. د الله د قدرتونو په مخ کې دا سره تعجب خبره ده؟ هېڅ تعجب، د الله خو لوی قدرت دی.
لوی قدرت د الله دی نو په دې کې څه تعجب خبره ده. او ځکه ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت ته دا واوره د هغې نه عجیبه دی. هغه وایي چې او دا روایت امام احمد راوړی دی، و یو پیر یو شرمخ چې دی په کنډک باندې حمله وکړه نو یو ګډی ته وتښتوله، دغه شپنکۍ پسې روانو ګرځېدو پسې نو راخلاصه یې کړه. نو دا دغه یې راونیو، دا شرمخ چې دی بیا حمله وکړه، یا دې سړي په شرمخ باندې حمله وکړه، دا ګډی ترې راخلاصه کړه. نو دا شرمخ ورته څه وایي؟ دا عجیبه ده. وی الا تتقي الله، ته له الله نه یېرېږي؟ چا ته یې وي؟ شپنکي ته وي. تنزع مني رزقا ساقه الله الی، ته زما نه داسې رزق راکاږي چې هغه الله ما ته راکړی. نو دې شپنکي وي یا عجبي، وی دا څه ناشنا کار وشو. یو شرمخ چې هغه د یو شپنکي په قبضه کې راغلی دی، یکلموني کلام الانس، او هغه د انسانانو په شان خبرې کوي. تعجب یې وکړو. نو دې دغه ورته وویلې شرمخ الا اخبرک باعجب من ذلک، ته خو تعجب دې خبرې ویوړې چې شرمخ د انسانانو په شان خبرې کوي، د دې نه تعجبه ویم. یعنې دا خبره مې دې دپاره وکړې چې د الله د قدرتونو په مخ کې څه شی ناشنا دی؟ هیڅ شی ناشنا نه دی. محمد صلی الله علیه وسلم بیثرب، محمد صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دی. یخبر الناس بانباء ما قد سبق، او هغه خلکو له خبر د هغه پخوانو قومونو م ورکوي. ښه اوس دا عجیبه و که هغه مخکې عجیبه و؟ دا ډېر عجیبه ده. یعنې شرمخ خبر دی د څه نه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. او بیا هغه ته وګوره، دې کس ته وایي شپنکي ته په دې تعجب مه کوه، دې نه تعجبه ووایم. نو دا ټولې خبرې ما دې دپاره وکړې چې د الله قدرتونو ته هیڅ شی ناممکن نه دی، او په دې زموږ ایمان دی. موږ خپل ځان ته سوچ وکړو، خپل ځان ته لرې مه ځه. ته چې دا خبرې کې او دا جبه خوځې را خوځې او دا اواز ستا د مرۍ نه راوځي، بیا د اواز بدلی را بدلی، قدرتونه ټول د الله دي، تا له دا طاقت در کړی. په دې خو زموږ ایمان دی که نه؟ ښه اوس دا شرمخ د چا مخلوق دی؟ د الله مخلوق دی. رب العالمین چې خپل مخلوق انسان لا علمه البیان، الله ما انسان ته طریقه د وضاحت ښوولې چې خبره به څنګه کوي. نو کوم رب چې دې مخلوق ته دا طریقه ښوولې ده او طاقت یې ورکړی ده، هغه رب شرمخ له هم طاقت ورکولی دی، دغه مخلوق دی. رسول صلی الله علیه وسلم به تعجب کو په څه باندې؟ د کومو خلکو چې به د الله د قدرت نه انکار کو او د آخرت مې نه منو، په دې به یې تعجب کو چې یاره څه ناشنا خلک دي. یعنې د الله د عظیم قدرتونو ته وګوره او دې تعجب وړی. او ځکه الحمدلله ثم الحمدلله چې کله هم موږ ته خبره راورسي د الله د طرف نه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه چې هغه د غیبو سره تعلق ساتي، د الله د قدرتونو سره، د معجزاتو سره، ورب الکعبه که زمونږ پکې زره برابر شکي. ولې؟ ځکه چې زمونږ ایمان دی د خپل رب په قدرتونو باندې. لکه اوس که څوک دا ووایي چې یاره جنت کې چې د انسانانو دا کم دنګوالی دی او د دوی دا خوراک او د دوی دا طاقت، دا څنګه؟ زه دا وایم چې کله دا حدیث موږ وایو د رسول صلی الله علیه وسلم چې جنت کې به دی، جنت کې به دی، یا د هغې نه مخکې قرآن آیتونه وایو، نو په دې زموږ ایمان دی ښه کامل چې همدقه شان به وي. ځکه چې کوم رب چې زه پیدا کړی یم او دا اوس چې څه دي دی ما له راکړي دي، هغه رب په دې قادر دی چې دغه څه
موږ له راکړي کوم چې په جنت کې دي ځکه چې دا څه چې دي دا هم د هغه دي نورې دغه رب دا نعمتونه نشي ډېرولی د انسان دې بدن له طاقت ډېر نشي ورکولی د انسان دا بدن دنګولی نشي پخواني به دنګ و که نه به و دنګ دا هغه آدم علیه السلام نه خبره رواله او روان او حدیث کې راځي دا خلک به کمیدو دي او لرې مه ځه خپل پلار نیکله ورشه طاقتور خلک زورور خلک بیا دا خلک کمزوري شو داسې را روان دي نو کم رب چې دغه طاقتور خلک دا پخواني پیدا کړي لکه عادیان سمودیان او الله وایي داسې بدنونه و لکه د کجورو دا ونې ولې هغه رب په جنت کې دې بدنونو له طاقت نشي ورکولی دا مې یو مثال درکو نو چې د چا په خپل رب باندې او د هغه په قدرتونو مضبوط ایمان هغه ته شکونه نه راځي او هغه چې کله داسې د الله د قدرت خبره واوري نو وایي داسې عجیبه نه ده زما رب د دې نه هم زیاته کولی شي داسې عجیبه نه ده زما رب د دې نه هم زیات کولی شي اوس راځو یو څو احوال یو څو مواقف به ذکر کو ګورو چې رسول صلی الله علیه وسلم به تعجب په څه باندې کو او څنګه به یې کو چې موږ د هغه په نقش قدم روان شو یوه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم کې دا عادت و چې د دې عجیبه کارونو باره کې به یې تپوس کو داسې ناشنا څه قیصه به شوې وه داسې عجیبه کار به شوی د هغې به یې تپوس کو او دا واقع ما تاسو ته څو پیرې ذکر کړې ده او دا حدیث چې دی امام ابن ماجه راوړی دی جابر رضی الله عنه وی چې کله دغه حبشې ته چې دا کوم مؤمنان تلي و هجرت یې کړی او دوی واپس رالو نو هغه ورته الا تحدثوني باعاجیب ما رأیتم بارض الحبشه تاسو چې د حبشې په ځمکه باندې څه عجیبه لیدلي دي ما ته بیانوئ نه دا دغه شوق و چې د څه په باره کې واوري څه ناشنا کار یا خبره ښه دوی ورته څه قیصه کړې وه تاسو ته ده دغه بوډۍ قیصه یې کړې وه بارک الله فیک نو بعضو ځوانانو به کې وي او یا رسول الله موږ خو هلته ډېر څه عجیبه لیدلي خو یو پکې عجیبه دا وه او بیا به یې ذکر کړم ځکه چې دا واقعه فایده منه ده وی موږ ناست یو حبشه کې یا حبشه کې نو مرت بنا عجوز من عجائز رهابینهم وی موږ ناست نو د هغوی یو بوډۍ تېرېده چې دا بوډۍ د هغوی په دیني طبقه کې وه یعنې په پیرانو کې وه د نصاراو چې کوم پیران دي هغوی یعنې دینداره ښځه وه او تحمل على رأسها قلة من ماء یو منګیر اغسته په دې سر باندې هغه د اوبه راوړي نو دا زنانه تېرېده په یو ځوان هلک باندې هم د دقه خلکو یو ځوان هلک نو دې هلک داسې چل وکړو چې د دې بوډۍ د دې ولو په دې منځ کې لاس کېښود دې له دیکه ورکړه نو فخرت على رکبتیها نو دا راپرېوته فانکسرت قلتها او هغه منګی ته هم مات شو کله چې دا بوډۍ راپاڅېده نو دې هلک ته یې وکتو وی سوف تعلم یا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا واوروي چې کله الله کرسی ولګوله د قیامت په ورځ او راجمه به کړي اولني او آخرني او خبرې به کوي خپې او لاسونه نو زما او ستا د دې خبرې به مالته پته ولګي د تا چې ماله دیکه راکړه دې به مالته پته ولګي نو دا یو عجیبه قصه وه نو رسول صلی الله علیه وسلم وی صدقت رښتیا ویلي دې بوډۍ الله به هغه امت څنګه پاک کړي د ګناهونو نه او څنګه به ورله عزت ورکړي چې په هغه امت کې د زورور نه حق د کمزوري دپاره نه اخیستی کېږي نو دا مې خبره کوله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د عجیبه قصې واقعات دی خوښ او ځکه به دا وی ملګرو ته لکه جابر رضی الله عنه روایت دی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج د بني اسرائیلو چې کوم واقعات دي بیانوي په دې کې څه ګناه نشته
فإنه كانت فيهم الأعاجيب دا غوی ګوره ډېرې عجیبه قصې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دا حدیث امام احمد راوړی خو دا ورسره قید دی د شریعت د نورو قواعدو نه معلومیږي چې هغه قصه د بني اسرائیلو بیانولی شي چې زموږ د شریعت او زموږ د عقیدې خلاف نه وي لکه بعض داسې بې سنده قصې شتي چې هغه زموږ د عقیدې څه دي خلاف دي زموږ د شریعت خلاف دي هغه به نه بیانوي قصه بیان که سندی هو خو سندی شتي که سندی نه و سندی نشتي او زموږ د شریعت خلاف نه ده او په کتابونو کې را نقل شوې د قصه او د عقیدې خلاف نه ده د قرآن او حدیث خلاف نه ده بیا هم بیانولی شي او سندي نشتي دې به ورسره وایي چې سندي نشتي خو په اسرائیلیاتو کې داسې قصه راځي د بني اسرائیلو نه نقل ده او الله اعلم سندي نشتي خو داسې قصه ده بیان یې که هېڅ خبره نه ده خو څه چې د عقیدې د قرآن او حدیث او د شریعت خلاف نه او چې سند یې برابر و نو بیا زموږ د شریعت خلاف نشي راتلی رسول صلی الله علیه وسلم په دې تعجب کړی و چې الله څومره مهربانه دی په ده باندې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او څومره دفاع کوي د هغه په دې تعجب کړی لکه اوس ګوره که تاسو مکي دور ته لاړ شئ او موږ سیرت ټول ذکر کړی او په هغې کې هغه 14 کال وګورئ په دې 14 کالو کې د کافرانو د قریشو څه څه نه دي کړي د رسول صلی الله علیه وسلم سره خو چا ساتلی دی الله ساتلی دی یو روایت کې حدیث راځي امام بخاري راوړی د ابو هریره رضی الله عنه وی الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ګوره تاسو تعجب نه کوئ ګوره په دې تعجب کوي تاسو تعجب نه کوئ چې الله څنګه د قریش دا کنځلې او د سپکې سپورې زما نه اړوي یعنې هغوی کنځلې ماته کوي سپکې سپورې ما پسې وي او الله یې زما نه اړوي یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد دوی کنځلې کوي سپکې سپورې وایي مذمم ته مذمم هغه چاته ویلی کېږي په عربۍ کې چې یعنې بد سړی بدې ویلی کېږي او زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم ځکه سیرت کې داسې راځي وایي چې کله به هم د کافرانو خپل منځ کې بحث کوو د قریشو نو چې د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر به یې کوو نو دې ته به مذمم وي نو په دې به بعض ملګري خفه شو چې یاره دوی رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې وایي هغه ته تعجب نه کوي چې الله څنګه زما حفاظت کوي دوی خو مذمم یادوي زه خو مذمم نه یم زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم او داسې ډېرې قصې دي لکه ګوره زه نه ځم هغه سیرت له بیا لکه ابو جهل چې راغی او کاڼی ورسره و رسول وسلم له راچو او هغه د کعبې خوا کې سجده لګولی لمونځ یې کو په منځ کې یو کنده راله او په هغې کې اور و وزرې د هغې نه راووتې او هغه وتښتېد او راشاته شو او امام مړکۍ ما ختموي الله ساتلی ام جمیل چې کله راله او ګرځېده په کوم ځای کې دی وي رسول وسلم یادوي هغه کوم ځای کې دی او هغه د کعبې سره خوا کې ناست و هغې ته نه ښکارېد خو الله ساتلی نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې هم تعجب کړی و دغه شان تعجب یې په دې باندې کړی و د الله په دې انصاف باندې انصاف والا بادشاہ دی او څه ناشنا حساب کتاب به کوي د قیامت په ورځ ځکه چې رب العالمین هغه بادشاہ دی هغه ذات دی چې د هغه حساب کتاب د ذرې ذرې دی چا سره پکې ظلم او زیاتې نه کېږي او دې کې د صرف یو مثال پیش کوم ابو ذر غفاري رضی الله عنه او دا حدیث امام احمد راوړی دی او دا د یېرې حدیث هم دی او د خوشحالۍ هم دی وچ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان جالسا یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم ناس و شاتانی تقترنان رسول صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې و ناس او دوه ګډان یو بل سره مقابله کوله په ښکرونو باندې یو بل وهل فنطحت احداهما الاخرى نو دا یو ګډ راولګېد دا بلې راوپرځوي فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم په خندا شو فقیل له ما یضحکک یا رسول الله ملګري یا رسول الله تاسو وخندل ولې وی عجبت لها تعجب مې وکړو ولې والذي نفسي بيده په هغه ذات مې د قسمي
د چا په لاس کې چې زما ساه ده لیقادن لها یوم القیامه دا کم ګړي چې را پرځولی دی د ده دا بدل به الله د قیامت په ورځ د دې بل نه اخلي خیال م دی د الله عدل ته دې کې د یېرې څه دي که څه دي کړي نو د یوې یوې د سره حساب کېږي ګورې دا هغه زناور او څاروي دي چې دا مکلف هم نه دي خو بدل به اخیستی کېږي ځکه چې دا محکمه د الله ده او دلته انصاف کېږي به تا چې دا پردی مال خوړلی که چېرته او یا د چا نه دي جیداد نیولی یا دې ځمکه نیولي یا دې مال د چا خوړلی په چا دې ګزارونه کړي څوک دې کنځلی په چا دې بهتان لګولی یاد ساته ګوره دا ورځ را روانه ده ښه د دغه ښکرور ګډ نه به هم بدل اخیستی کېږي د هغه ګډ دپاره چې هغه بېښکر و یا کمزوری و نو دا خبره یاده ساتي دا د یېرې خبره ده او دا د خوشحالۍ هم ده که چا د سره ظلم او زیاتی کړی نو پرېږده الله تعالی به ترې یوې یوې تپوس وکړي دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی د الله د دې عدل او انصاف نه چې ناشنا عدل دی د الله دغه شانې تعجب کړی دی کله چې جنت او جهنم ولیدو چې ناشنا ځایونه الله پیدا کړي دي په دې هم تعجب کړی دا د تعجب خبره چې یو سړی جنت ویني او جهنم ویني او تعجب ونه کوي په څه به تعجب کوي او ځکه حدیث کې راځي انس ابن مالک رضی الله عنه وایي دا کوم ملګرو سره چې موبایل وي د موبایل نه دا ښه دی چې دا بیان واوري موبایل نه څه ښه ده بیان واوري دا درس چلیږي په هر ځای کې به تاسو ته میلاویږي هر ځای کې راته میلاوي بیا وروسته یې وګوره ویډیو هم وګوره مینه پې ماته که درس هم وګوره او دلته وخت ضایع کول په دې موبایلو کې دا ماته ښه کار نه ښکاري بل د دومره غټ انسان باره کې خبرې کېږي مناسب نه دي چې د دومره غټ انسان باره کې خبرې کېږي او سړی په بل څه کې مصروف یا بل ورځ ما د چا کیسه بیان کړې وه پرون بل ورځ کیسه د یو امام قصه مې بیان کړې وه امام مالک رحمه الله بارک الله فیک امام مالک د حدیثو د درس په دوران کې لړم چیچلی او غږ یې نه کو د درس ته ختمولو پورې ځکه چې مناسب نه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبرې کېږي او زه یم چې زه لړم چیچلی یم قدر به کې احترام به کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبر ما یې د آخرت احوال لیدلي و نو تعجب یې کړی ځکه چې دغه ناشنا عالم دی د آخرت ته که نه انس ابن مالک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ وکړو او بیا منبر ته وختو په منبر چې ودرېدو نو د جومات دې قبلې ته اشاره وکړه وایي دلته په دې قبله کې الله ما ته جنت هم وښو او ما ته جهنم هم وښو په دې منځ کې ورته وښو فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر نو نن چې ما کم خیر ولیدو نن چې ما کم شر ولیدو دې زما نه دی لیدلی تعجب یې وکړو یعنې جنت کم خیر چې په جنت کې پروت دی کم شر چې په جهنم کې د دې جهنمیانو لپاره انتظار کوي داسې وایي ما نه دی لیدلی چېرته ځکه وی لو تعلمون ما اعلم که دا خبرې تاسو ته معلومې وي دا کمې چې ما ته معلومې دي که نه لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو به جړلي ډېر وی او تاسو به خنداګانې لګې کړې وي نو تعجب یې څه نه وکړو جنت او د جهنم اوس زه راته دا ووایم فایده چې جنت او جهنم دومره عجیبه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو نو تعجب یې وکړو د دې نه تعجیبه ونه وایم وږ وټکېده د دې نه عجیبه دا ده چې د یو سړي په دقه ځایونو باندې ایمان دی چې جنت هم شته او جهنم هم شته او هغه دومره عجیبه دي د یو سړي په دغه ځایونو باندې ایمان دی
او دا پرته ورته نشتی چې دی به جنت ته ځي او که جهنم ته به ځي او کوشش او محنت نه کوي دی د هغه نه عجیبه دی په ده تعجب نه یې پکار یعنې سړی وایي چې جنت او جهنم ډېر عجیبه دي عجیبه دي منمه ځکه چې د الله غټ قدرتونه هلته راښکاره کېږي خو د دې نه عجیبه دا ده چې د چا په جنت او په جهنم باندې ایمان دی او د جنت د ګټلو کوشش نه کوي او د جهنم نه د بچ کېدو کوشش نه کوي د هغې نه زیات عجیبه دی او دا مونږ یو که زموږ ایمان دی په جنت او په جهنم که نه نو بیا تا څه کړي جنت لپاره او تا څه کړي جهنم نه د بچ کېدو لپاره ځکه حدیث کې راځي رسول الله وسلم په دغه کس هم تعجب کړی دی واوره او دا حدیث زه یقیني ویم چې ډېر ملګري مسلمانان وروڼه او خویندې به اول پرې راوړي ابو هریره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده او دا حدیث امام ترمذي راوړی ما رأیت مثل النار ما د جهنم په شان ځای نه دی لیدلی نا محاربها او اوده دی تښتېدونکی د جهنم نه ولا مثل الجنه او ما د جنت په شان ځای نه دی لیدلی نا مطالبها خو هغه څوک چې غواړي هغه اوده پروت دی تعجب دی یعنی د جهنم نه یریږم او زه اوده یم جنت غواړم او زه څه یم اوده یم تعجب خبره نه او په دنیا کې چې ته د څه نه یریږي نو ځان ترې بچ کوې هر هغه څه نه ته د ځان بچ کولو کوشش کوې چې ته ته یریږي او د هر هغه څه د ترلاسه کولو کوشش کوې چې کوم شی ستا خوښ او ته یې غواړې پیسې دې خوښې دي نو د کوم ځای نه کوم ځای ته پسې رالی ګوره او څومره خوږې رشتې م پرېښود ویښې اوده نه یې ځکه چې د پیسو د سره قدر دی د دې رزق د سره قدر دی عجیبه دا دی چې غواړم جنت ته اوده پروت یم او عجیبه دا دی چې تختم د جهنم نه اوده پروت یم دا تعجب رسول صلی الله علیه وسلم هم کړی دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی د یهودي په خبره باندې ځکه چې دغه یهودي خبره بلکل د هغه خبرې سره برابر شوې وه کومه خبره چې رسول صلی الله علیه وسلم کړې نو تعجب یې وکړو خوشحاله شو حدیث کې راځي ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې دا الله به د قیامت په ورځ د دې نه دا به د ډوډۍ په شان کي دې باره کې مونږ نور درسونو کې تفصیل ذکر کړی د صحیح بخاري چې کوم درسونه به مونږ کول په هغې کې هم د دې تفسیر تېر شوی نو الله به دا ډوډۍ دا ځمکه به داسې کي لکه یوه ډوډۍ او الله به په خپل لاس کې اړی راړی دا ځمکه او بیا به دا ډوډۍ ځکه چې دا ځمکه به بدلیږي د اسمانونه به بدلیږي نو دغه ډوډۍ به بیا د جنتیانو میلمستیا شي یو یهودی راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله وی بارک الرحمن علیک ابا القاسم اے ابو القاسم صلی الله علیه وسلم رحمان ذات ته پتا برکتونه راوورئ د جنتیانو میلمستیا راته بیان نه کړم د قیامت په ورځ او ته بیان کړه دا اوس د دوی سره په تورات کې دا خبره ده ورته یې وی ځمکه به یو ډوډۍ شي وی رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته داسې وکتل ویې خندل ولې وخندل ولې تعجب یعنې ګوره ما چې راته کومه ویلې وه هغه تورات کې هم ده سړی خوشحاله شي که نه خبره ښه مضبوطه ده کله یو سړی مسله بیان کړي که نه یو عالم مسله بیان کړي او بیا بل عالم راشي او هغه هم دقې شان بیان کړي دی بیا ښه خوشحاله شي چېره مسله زما برابر وه دا نه چې د رسول الله وسلم پر خپله خبره کې شک دی نه شک یې نشي الله طرفه ده خو په دې ډېر خوشحاله شو چې د ملګرو زمان هم واورېده او د یهودي نه هم واورېده نو د دوی ایمان په دې خبره څه شو ښه ډېر شو بیا وی د هغوی انګولی راته بیان نه کړم چې انګولی سالن به د دوی صحیح د جنتیانو وی وایه که نه وی بالام و نون بالام او نون صحابه کرام وی یا رسول الله وما هذا دا بالام او نون پکې څه ته وی نو بالام دا غوی ته وی
او نون دا مهی ته وایي. نو د غویي په غوښه او د مهی یأکل من زائدة کبدهما 70,000 د غوښه په دوی خورولی کېږي او دې روایت کې دی چې د دې اینه او د دې اینې سره چې کومه وړه غونته کې ټوکړۍ دې ته زائده وایي په عربۍ کې، دا به په جنتیانو باندې الله خوري او صرف دغه معمولي ټوکړه دا به 70,000 کسان خوري. تعجب پکې شته؟ مالک صاحب مخکې یو بل تفصیل بیان کړو، تعجب پکې شته؟ نه دغه نه له وزرت دلته سبب بارك الله فيك دې کې تعجب نشته، الله دې نه زیات کولی شي. د الله د قدرتونو په مخ کې داسې عجیبه خو نه ده، کنه عجیبه ده؟ هېڅ عجیبه نه ده. نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم چې را خاندلي دي، ولې خاندلي دي؟ تعجب یې کړی د یهودي په وینا باندې چې وګوره څنګه د خپل کتاب نه رښتینې خبره وکړه، ځکه چې یهودو په خپل کتابونو کې تبدیلي کړې وه، تحریف یې کړی. ګوره ده پکې صحیح خبره وکړه، هغه خبره چې هغه د هغه وحي سره برابر ده، کومه وحي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته شوي. ښه یو ورځ ناسو رسول صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک وی موږ ورسره ناسو ویې خندل. بیا موږ ته ووایي چې هل تدرون مما اضحک، تاسو ته دا پته شته چې زه ولې خاندم؟ نه وایي موږ ورته وایي چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته وایي چې من مخاطبة العبد ربه، قیامت په ورځ چې به دا بنده د خپل رب سره لګي خبرې اترې به کوي، هغه رایادې شوې نو تعجب وکړو نو ویې خندل. بنده به لګي د چا سره؟ خپل رب سره. دا حالات په موږ ټولو باندې راځي. تعجب په څه دی؟ وایي دا بنده به وایي چې یا رب الم تجرني من الظلم، ای زما ربه تا زه د ظلم نه بچ کړی نه یم چې ظلم به نه کېږي. ورته او الله به ورته او ظلم خو نه زه چا باندې کوم او نه په چا باندې کېدی شي د الله په در کې. نو بس صحیح دی الله، زه صرف د خپل ځان نه ګواه منم او نور یو ګواه نه منم. ورته صحیح نو نن ته کافي د خپل ځان دپاره چې ته ګواه شي، فیختم علی فی، نو په خوله باندې به ورته مهر ووایي او الله به دغه اندامونو ته وایي خبرې کوئ. نو لاسونه، خپې، جبه، سترګې چې څه یې کړي دا ټول به بیان کړي. نو چې کله دته د خبرو اجازت میلاو شي نو دی به وایي بعدا لکن وسحقا، هلاک شي تباه شي د خپلو اندامونو ته به وایي فعن کن کنت اناضل، ما خو ستاسو دپاره د الله سره باس کو، تاسو په ما باندې ګویې وکړه. دا حدیث امام مسلم راوړی. رسول الله وسلم تعجب وکړو، ځکه روایت کې وایي چې عجبت من مجادلة العبد ربه یوم القیامه، تعجب مې په هغه بحث مباحثه باندې وکړو چې بنده به یې کوي د خپل رب سره. الله اکبر. او یو حدیث کې داسې راځي، دې ته خو کې ډېر د یېرې روایت دی، امام طبري دا راوړی دی. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وی کافر به راوغوښتی شي او منافق د قیامت په ورځ حساب کتاب له الله به ورته دا اعمال ټول وښیي، دی به ترې منکر شي چې دا ما نه دي کړي. نو بیا به وایي چې ای ربه ستا په عزت مې دې قسمي، دا منافق به دا وایي دا کافر، ستا په عزت مې دې قسمي دا کم ملائک چې دي دا اعمال چې لیکي دوی هغه څه زموږ په باره کې لیکلي دي چې موږ نه دي کړي. نو دغه ملک به ورته وایي دا په ملایکو کې چې کوم موکل دی په دې چې لیکل کې دا بد اعمال لیکي، ولې وایي تا په پلانې ورځ په پلانې ځای کې پلانې وخت کې دا کار نه و کړی؟ دی به وایي لا وعزتک، نه نه ای الله ستا په عزت مې دي زموږ قسمي ما دا کار نه دی کړی. نو د ده په خوله باندې به مهر ووالی شي. ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي اولنی اندام چې د بدن نه به خبرې شروع کوي هغه د د خی ورون چې کوم دی دا به اولنی خبرې شروع کوي. دا خی ورون او دا خی پتون
دا به خبرې شروع کی او بیا ابو موسی رضی الله عنه دا آیت وی اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله إنن ورز بزر دوی په خلو باندې مهرونه واما او د دوی دا خبرې او د دوی دا خپې به زما سره د دوی دا لاسونه او د دوی دا خپې به خبرې کوي او هغه څه به بیانوي چې څه دوی کړي دي. ډېره د یېرې خبره ده. ښه وګوره په غور سره د خپلو لاسونو ته او د خپو ته او د بدن ته همدقه بدن به ستا باره کې ګواهي ورکوي او چې ښه کار دې کړی د ښه کار دله هم ګواهي کوي. نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی او دا حال دا کوم چې دی ابو موسی رضی الله عنه په دې روایت کې دی دا الله قیامت په ورځ قرآن کې هم ذکر کړی چې قیامت په ورځ به داسې کېږي لکه الله سوی سورة المجادله کې یوم یبعثهم الله جمیعا الله وی په کومه ورځ چې به زه دا ټول خلک را جمع کړم فیحلفون له کما یحلفون لکم. نو دا منافقان به دقه شان قسمونه الله ته به دروغ وخوري لکه څنګه چې تاسو ته خوري مؤمنان. هلته به هم دوی دا قسمونه خوري نه نه یا الله موږ نه ده کړی سقه مقل قوم دی. نو قسم په دروغ وخوري او چا ته یې خوري؟ الله ته یې خوري. یعنې هغه منافقت سره او د دروغو د قسمونو سره دومره عادت شوي دي چې یعنې آخرت کې هم د دوی دغه حال روان دي. نو په دې باندې رسول صلی الله علیه وسلم یعنی تعجب کړو. یو پیر تعجب په دې باندې کړو چې د دې قرضو دا مسله ډېره سخته ده وی دې کې ګنجایش نشته. وګوره د حدیث ته غوږ کېږدئ ښه. محمد ابن جحش رضی الله عنه روایت ته امام نسائی امام احمد راوړی دی. بعض خلک قرضې وایي که نه وی بیا به ورسره ګورو بیا به ورسره ګورو. یو خو هغه سړی دی قرض و لین دین لازم انسان چې دنیا کې قرض لین دین راځي والي او ارادې ښه پخه ده ورکوي واپس او دقه تګ و دو کې دی او کوشش کوي چې دا زه واپس ورکوم دغه جدا خبره. خو دا کوم چې ټوغې کوي د خلکو په دې مالونو پورې او د الله دا بندګان تنګوي او یا بعض پکې وایي وایي څه به وکړي را سره زیات نه زیات وجلی مې شي. صحیح ده دغه انسان خو به سره زیات نه زیات څه ونه کړي خو دا واوره. دی وی دا محمد ابن جحش رضی الله عنه وی موږ یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناستو نو دا سر اسمان ته اوچت کو بره دا سر داسې کو او دا ورغوی راواغستو په دې تندي داسې کېښود. دا خلک کله یږدي داسې چې وکړي نږدې دلته چا څه وویل نه تعجب چې سړی وکړي داسې نه وي دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم وکړه دا ورغوی به یې تندي کېښود وی سبحان الله سبحان الله. دا به هغه په تعجب کې ماذا نزل من التشدید څه سخته مسله نازله شوې ده. وی فسکتنا وفزعنا منګ غلی شو او منګ ډېر په غم کې شو ویرېدو غلی شو څه نه شو په غم کې شو چې آخر دا کومه سختي را نازله شوې ده. فلما كان من الغد سباوي ما رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل دا كما سختي ده نازله شوې ده. وی ما ته وی چې والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ساه ده لو أن رجلا قتل في سبيل الله یو سړی ووجلی شو د الله په لار کې د الله په لار کې چې ووجلی شي صحیح شهید دی ګوره یو سړی که چېرته د الله په لار کې ووجلی شو ثم احیي بیا الله را ژوندی کو ثم قتل بیا مړ شو څو پیرې مړ شو دو پیرې ثم احیي بیا الله را ژوندی کو ثم قتل بیا مړ شو څو شو دري وعليه دين او په ده باندې قرضي ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه د دغه وخت پورې جنت ته نشي تللی چې څو پورې دا قرض نه ورکړی شي.
څو پیرې شهید شوی؟ 3 پیرې. نو دا تعجب رسول صلی الله علیه وسلم کړی چې یعنې دا د ډېره سخته مسله نازله شوې ده. دغه شان د بعضو مخلوق د ملګرو د پردو کارونو ته یې کتلي ده او تعجب یې کړی دی کله نه کله رسول صلی الله علیه وسلم. لکه بای کې یو تعجب یې په څه کړی و؟ عایشه رضی الله عنها سره څه لوبې وي په هغې تعجب کړی او ځکه وایي چې وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا نه واپس راغی او خیبر یا د خیبر د غزا نه، شک دی د راوي، او امام ابن حجر ترجیح دې ته ورکړې چې دا د خیبر خبره کوي. خیبر نه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم را واپس شو، نو کله چې را واپس شو او په دغه ورځو کې د هغې عمر 14 کاله و تقریبا. وفي صحوتها ستر، او د هغې په دې کوټه کې د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې پرده ځوړنده وه. دا پرده داسې المارۍ ته کړکۍ ته ځوړنده وه. فكشفت فهبت ريح سلي راله فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب. نو هغه پرده چې اوچته شوه نو دغې کې د عایشه رضی الله عنها لوبې پرتې وي، لکه دا نینځکې او دا قسم چې دا جنکۍ په دې باندې لوبې کوي، بلکې چې ښه ډېر عمر یې د جنکو بیا هم دا قسمه لوبې او دا شینې خوښي، دا د زنانو فطرت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما هذا یا عایشه، عایشې دا دې سره جمع کړي دي؟ وی بنات دي دا زما ګوډکې دي. په منځ کې یو اس ولیدو چې د هغه 2 وزرې وي، هغه وزرې ورته د کپړو نه جوړې کړې وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي دا منځ کې څه دی؟ وي دا خو اس دی. نو وي دا دې د اس تنکتې څه دي؟ وي جناحان در د 2 وزرې. وي فرس له جناحان، دا اس وزرې. تعجب یې وکړو. هغې ورته اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحه، ولې تاسو نه دي اورېدلي چې سلیمان علیه السلام سره یو اس و د هغه 2 وزرې؟ فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم، په خندا شو حتی رأیت نواجذه، دومره وخندل چې ما د هغه غاښونه ولید. دا حدیث امام ابو داود راوړی. نو تعجب یې په څه وکړو؟ اس په دې وزرو باندې. دغه شان تعجب یې کړی په دې باندې چې دا انصار په کجورو سخت مین دي. انصار چا ته ویلی کېږي؟ مدینې والا. او مدینې کې ټولې کجورې. اوس هم چې لاړ شي مدینې کې څه ځای په ځای د کجورو باغونه دي او د کجورو دکانونه دي. غټ تجارت په دنیا کې چې د کجورو کېږي، نو یو مشهور ځای د کجورو هغه بیا مدینه منوره ده. انس بن مالک اوس دې خبرې ته غوږ کېد رضی الله عنه. او زه درته دا وایم د الله شکر ادا کوو چې زموږ تعلق یې د قرآن او حدیث سره پیدا کړی دی. یعنې چې ګنټه او یو نیمه ګنټه سره پاسه ګنټه بیان کېږي او ته دا اورې الله وایي او صحابي وایي او پیغمبر وایي او الله وایي او پیغمبر وایي او پیغمبر وایي او حدیث کې دی او بخاري وایي او ابو داود وایي او امام ابن ماجه وایي. دا ګوره د الله اوچت نعمت دی، هر چا ته یې نه نصیب کوي. یعنې تاسو به د یارانو بیانونه اورېدلي، څوک ډک وسلې ولي، څوک خوبونه بیانوي، څوک په هوا کې الوزي، څوک غله معلوموي، څوک قصې کوي، څوک وظیفې بې سنده ورکوي، څوک خپله باتوري بیانوي، څوک د خپل مذهب دفاع کوي، څوک د خپلو مولیانو د بزرګانو قصې بیانوي، څوک څه کوي څوک څه. او ته په یو داسې بیان کې کښېنې چې هغې کې د الله او د الله د رسول خبره کېږي. دا ګوره اوچت نعمت دی، شکر ادا کوي دې نعمت، الحمدلله ووایه. او د دې نعمت بې قدري ونه کېږي نه الله به یې نه والي. الحمدلله. الله دې موږ له مرګ هم په دې باندې راولي. انس بن مالک وایي رضی الله عنه، وایي د ابو طلحه رضی الله عنه یو زوی مړ شوی چې د ام سلیم نه پیدا و.
څه قسم ذهن ته راغی اکټ لاندې چې یې ام سلیم بارک الله فیک ام سلیم د چا مور ده د انس بن مالک رضی الله د دې زوی مړ شوی او دا هغه زوی دی هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې به ورسره لوبې کولې یا ابا عمیر ما فعل النغیر د دې سره یې مرغۍ وي هغې به یې لوبې کولې هغه مرغۍ ته مړه شوه د هغې نوم نغیر و نو رسول صلی الله علیه وسلم به ورته بیا ووایي ابو عمیر دې ماشوم ته به وایي هغه نغیر دې څه شو یا رسول الله خو مړ شوی دا ډېر نازبین ماشوم و د ابو طلحه رضی الله عنه او د الله کارونه دي چې هغه مړ شو د هغې به ځان له قصه ده د دغې نه بعد الله وله بل زوی ورکو نو انس وی رضی الله عنه ما ته زما مور وي چې د هغه وخته پورې دې ماشوم له پی نه ورکوم او نه به له څوک پی ورکوي چې څو پورې تا دا ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له نه یې وړی ولې به هغوی ماشومانان وړو برکت دپاره چې کجوره ورته خو لګې کېږي وی چې کله سحر شو ما دا خپل رور راواغست رور یې دی که نه خو په څه کې ورسره شریک دی په مور کې په مور کې ورسره انس بن مالک شریک دی وی ما دغه ماشوم راواغستو رسول الله صلی الله علیه وسلم له مې ویوړو وی چې زه ورغلم نو د هغه سره لاس کې میسم و میسم هغه اوسپنې ته وایي چې داغ پې لګولی کېږي یا نښه پې ایښودی کېږي وی ما ته یې وایي چې د ام سلیم که زوی شوی دی ځکه چې ماشوم یې ما سره ولید وی ما ورته وایي یا رسول الله زوی شوی دی نو هغه اوسپنه یې کېښوده ما دا ماشوم راوړو د رسول صلی الله علیه وسلم په غېږه کې مې کېښو نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې عجوه کجوره راوغوښته عجوه فلاکها فی فیه حتی ذابت نو دا کجوره په خپله خوله کې وجویله وجویله بلکل میده شو ثم قذفها فی فی الصبي بیا د ماشوم په دې خوله کې ور واچول فجعل الصبي يتلمضها وړوکی ماشوم دی او په دې کجوره پسې دا جبه سمه راوویسته دا چې په دې خوله کې واله وی رسول صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو هسې وګوره که نه وي انصار د دې عمر نه په کجورو باندې مین دي یعنې دې وړوکي خسکې ته ګوره دې هم په کجوره دومره مین دی چې جبه پسې تاوی راتاوی دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی وي فمسح وجهه په دې مخې وله داسې لاس راښکودو او انس ته یې ووایي چې ام سلیم ته ووایي چې د ده نوم عبدالله دی نو څه برکتي خلک وو چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره نومونه به کېښودو د هغوی په مخ باندې به یې لاسونه راښکودو الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي نو ام سلیم ته ووایه چې د ده نوم عبدالله دی نوم یې ول عبدالله کېښودو دا رسول صلی الله علیه وسلم دلته تعجب کړی دا حدیث په صحیح مسلم کې دی دا حدیثونه د حدیثونو په دې مشهورو کتابونو کې دي خو مشکل زموږ په ملک کې دا دی چې دا کتابونه هلته دا حدیثونه ډېرو مولیانو ته نه دي معلوم او که دا کتابونه یې ویلي مې د برکت دپاره یې ویلي او وی دوره مو وکړه نه خبرې د کتاب نه او نه خبرې د مسلې نه د اکثرو دا حال دی دا زه حقیقت وایم الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی یو ورځ یې تعجب کړی په دې باندې چې یوه ښځه دې دا وغواړي چې خاوند یې بل واده وکړي دا عجیبه نه ده ښځه چې داسې غواړي نه غواړي دا کم چې دي دا چې یو یو یې کړی دی دوه دوه خو به وایي چې الله دې وکړي زموږ دا ښځه یې موږ غواړي خو دا یې هم نه غواړي نو که تا ته ووایي چې دویم واده وکړه ته به تعجب نه کوې تعجب د لاسه که دې ټوپونه شروع نه کړو چې دا خو ناشنا ده ښځه راته وایي ته ځان له بل واده وکړه ام حبیبه رضی الله عنها چې د رسول صلی وسلم بیبي ده د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده هغه وایي ما یو ورځ رسول صلی وسلم ته وایي چې یا رسول الله زما دا خور تاسو په نکاح نه اخلئ وی ما ته وایي چې او تحبین ذلک ولې ستا دا خوښه ده تعجب وایي ښځه وایي وایي ما ته ښځه وایي چې ته بله ښځه او خپله خور یادوي چې دا په نکاح نه اخلي وی ما ورته وایي چې او نو خوښوم یې نو زه خو هسې هم یوازې نه یم بنې خو زما هسې هم شتي اوس یو ښځه یوازې وي هغه لا بیا هم خاوند یې راټینګ کړی چې بله ونه کړي که نه خو قیصه خو هسې هم نو جوړه شوې ده اوس یو سړی دوه ودونه وکړي که نه
او یا درې وکړي نو بیا هغه ښځې دا پروا هم نه کوي که دی بل وکړي هغه هسې هم تقسیم شوی دی یا رسول الله وایي زه خو هسې هم یوازې نه یم بنې خو شتي خو زما دا خوښه ده چې په دې خیر کې خیر یعنې د رسول الله وسلم په دې نکاح کې په دې کې ما سره زما دا خور شریکه شي نو هغه ورته ان ذلک لا یحل لي ام حبیبه دا زما دپاره نه دي حلال دوه خویندې د یو کس په نکاح کې نه جمع کېږي نو دلته تعجب کړی دی په څه باندې یعنې یو ښځه خاوند ته وایي چې ته بله ښځه وکړه او یو بله قصه به ته ذکر کړم الله اکبر دا ډېره ناشنا ده دلته رسول وسلم تعجب کړی و عبدالله ابن عباس دا قصه نقل کوي چې د بریره خاونو غلام مریو د هغه نوم مغیث د دوی د یو بل سره نکاح شوی وه خو دا بریره ډېر اوچت خاندان جنۍ وه او مغیث څه دی غلام مری دی چې غلام مری دی او کمزوری سړی د دوی د یو بل سره جوړ نه راتو د دې دغې ورسره نه راتو د دې زنانه او ځکه دا فایده یاده کوي چې کله ځان له جنۍ ګوري یا زوی له یا رور له نو داسې وګورئ چې لیول کې سره برابري او یا که کمزوري هم څه خبره نه بعض داسې لاړ شي یاره وایي چې ښه ټیټ پښتنۍ او دی په خپله کمزوري نو سبا له ورته به جاکۍ جوړې شي نو هم مغیث غریب په غم کې اخته شوی و په دې ښځه انتهایي مینو او ښځه پې نه و مینه نو بس دی ورته ویوي زما اوس ستا قیسه ختمه زما خواله به نه راسي اوس دې قیسې ته غوږ کېدی عبدالله ابن عباس وی دا قصه ما ته داسې یاده لکه زه چې اوس مغیث ته ګورم اوس وی ما ولیدو یطوف خلفها یبکي په دې بریره پسې شاته روانو د مدینې په کوڅو کې جړلې ودموعه تسیل علی لحیته او د اوښکې په دې ږیره باندې روانې وي چې لکه دومره جوړه کوو دومره پې مینو دا د مینې انتها ده چې په ښځه پسې روان دی او اوښکې په ږیره باندې دي فقال النبي صلی الله علیه وسلم لعباس رسول صلی الله خپل تره ته وی عباس ته یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریره هسې عجیبه نه ده چې هغه دې مینې ته وګوره دا مغیث په دې بریره څومره مین دی او چې په دې مینه تعجب نه کوې نو په څه به کوې د تعجب مینه نه ده ډېره تعجب ده او وی ته تعجب نه کوې په دې د بریره څومره بغض ساتي د دې مغیث سره چې دومره د پسې در روان دی او جاړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ووایي د بریره ته وی که دا قصه ختمه کوي او دی ته دې ته راواپس شي او بس ستا خاوند دی نو هغې ورته یا رسول الله تأمروني امر دی ستاسو لکه چې امر د پیغمبر په امر کې خو بیا خوا دې خوا نه کېږي وی نه امر نه دی خو سپارش کوم یعنی امر نه دی ځکه چې یو انسان خپل ژوند دی امر درته نه کوم چې دا کار به لازم کې خو سپارش درته کوم هغې یا رسول الله لا حاجت لی فی دې سړي ته هېڅ زما ضرورت نشته بلکل ته د هغې زړه تور او دا حدیث چې دی امام بخاري رحمه الله راوړی دی او یو روایت کې داسې هم راځي چې دی مغیث امام ابو داود چې کوم روایت راوړی کې دا دی چې مغیث راغی او وی یا رسول الله که تاسو ورته ووایئ ورته صحیح ده زه به ورته ویم یا بریره اتق الله د الله نه ویرېږه فانه زوجک و ابو ولدک دا خو ستا خاوند دی ستا د بچو پلار دی هغه وویل ځکه یو روایت کې راځي او دا روایت امام بخاري راوړی وی لو اعطانی کذا و کذا ما بت عنده که دی راله دا شی راکړي او دا راکړي او دا دنیا ټوله راکړي یوه شپه ورسره هم نه تېروم نو دا بغض هم د تعجب دی دا مینه هم د تعجب دی اوس د مغیث دې مینې ته چې سړی وګوري چې داسې جاړي او دومره خفه دی موږ ته که معمولي ښځه اخوا دې خو وکړي موږ قصه ختمه کړې چې دا دې ته وګوره دا دومره خبرې کوي هغه بې دومره مین دی او دا بریره دا غوسه هم څه ناشنا ده او خفګان یعنې چې دومره درته خاوند وایي او بیا هم نه منل
نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی. په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي چې کوم احوال دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې تعجب کړی دا به پرېږدو را روان بیان ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.